عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي ب20 ركعة. دارنگ ابن ابی شیبہ دویم جلد 392 صفحہ. د شتیر بن شکل نہ روایت انه کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر. ابن ابی شیبہ دویم جلد 393 صفحہ. ابی الحسناوی ان علیا امر رجلا، حضرت علی سے بھی وصلی تامر کو یصلی بهم فی رمضان 20 رکعہ شل کا تخلق تکو. ابن ابی شیبہ دویم جلد 393 صفحہ. عبد العزیز بن رفیعوی کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعا ویوتر بثلاث. یوتر بثلاث حرمینو کے پدے عمل جاری دے، یوتر بثلاث عمل جاری دے. خو صرف دغم رکی چې شوافع غوندي دا یوتر بثلاث په تسلیمتین باندې کوي. 2 رکعات وکي سلام وګرځي بیا پاسی. سره د مسلم شریف د بیبي عائشہ حدیث ده د وتر باب ځان ته مسله ده چې رسول الله مبارک 3 رکعات وک بتسلیمه واحده په یو سلام سره یو. هغه زمونږ دلیل دی چې علامات ابن ابي شيبه دویم جلد 393 صفحه. حدثنا وكيع نافع بن عمر عن ابن عمر دے داخا نافع ابن عمر نہ دے عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن نا سيدا عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعه شلكا. ابن ابي شيبه دویم جلد 393 صفحه. حارث انه كان يوم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعه ويوتر بثلاث ويقنط قبل الركوع. ركوع نمخ کے بے قنوت بھی پوترو کے دا هو دا احناف رایت. دارنگ ابن ابی شیبہ رقم دا حدیث جدا دے صفحہ مغدا. ابو البختری وانه كان يصلي 5 تراویحات فی رمضان ويوتر بثلاث. عبد الرحمن بن اسود يصلي بنا في رمضان 40 رکعہ 40 رکعات وی کول. امام مالک صاحب چې کوم شپږ دیر شو قول کوي هغه دین اخص کوي. عطا صاحب یترکت الناس وهم يصلون 23 رکعتا بالوتر. عطا مکی دی ګوري د امام بخاری چې په دې نقل کوي قال عطا او د مکی معظمه مفتی پاتې شوی دی. دی وی ما چې صحابه لیدلی دي نو دی به منځ کو 3 رکعات به کو خو سره د وترو. داود بن قیس ويتركت الناس بالمدينة في زمر عمر بن عبد العزيز وابان بن عثمان يصلون 36 ركعة. امام مالک صاحب دا مذهب. عمر بن عبد العزيز شپږ 10 رکعات راځي کړي. وای ځکه الته په مکه معظمه کې د دمی پټیم باغ یو طواف کولو. اهل د مدینه د طواف ځای نه لري نو یو 4 رکعات د نفلی ځان ته پکې کوي. 4 14 شي نو شل غد نو شپږ 10. وای دا اهل د مدینی د اهل د مکې نه په اجر کې کم نشي. یو اجتهاد یو کچاغي طواف کوي په دې ترویح کې نو تاسو پکې یو 4 رکعات کوي. امام مالک صاحب دغه رائے ده. ويوترون بثلاث. علي بن ربيعه كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر بثلاث. وقاوي سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 تراويحات فإذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 تراويحات. داغ مالك مذهب ميلان. مصنف عبد الرزاق سلورم جلد 200 صفحة. صاحب ابن يزيد كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. پاس روایتم د صاحب ابن یزید دیخوا تاسو ته دوی پیش کې چې 19 رکعات شوي دي. تاسو برا ما درته وی چې قیام الليل دی قیام رمضان نه دی. دام د صاحب ابن یزید روایت دی. تضاد ما جوړوا معارضی. دا قیام الليل یادوي او هغه قیام رمضان یادوي. هغه قیام رمضان دی دا قیام رمضان دی هغه قیام الليل دی. سنن کبرا دویم جلد 496 صفحه.
ابو الخصب وائی کانا یا امنا سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ. دارنگی شتیر بن شکل چه شاگرد علی صاحب دنو کانا یا امم فی شهر رمضان ب20 رکعہ ویتر بثلاث. شل رکعتا 3 رکعتا ویتر دی. دا حضرت علی صاحب شاگرد چې حضرت علی صاحب نه دین زده کړی دی. معرفت السنن څلورم جلد 2 صفحه. صاحب ابن یزید وی کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعہ والوتر. مسند ابن الجعد اول جلد 413 صفحه. دا د صاحب ابن یزید روایات دي. نو کم روایت چې صاحب ابن یزید نه د عمر سے براغه چې د په 11 رکعاتو تمیم داری مقرر کړو او ابی بن کعب نو حملی کېغه په قیام لیل باندې چې تهجد دینه قیام رمضان دغه نه چوڑو تطبیق د کل روایاتو لري چې قیام رمضان شل رکعات ده تراوی او طویل شي. عمل د سلور مذهبونو په جاری کشپک در چاویلی دغه خپل اجتهاد کړي او دریش په چې رسول الله مبارک راوته دغه عمل د شلو ده او کم چې قیام اللیل راغله ده نو قیام اللیل چې دغه تهجد دی هغه وش په شوی دی په اجتماع باندې هغه ترکات شوی. روایت د سید ابن خزیمه په دال ده، روایت د سید ابن یزید د عمر فاروق په دال ده. اس تضاد نشته، اس اختلاف پکې نشته. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و